ولې ځینې خلک د حق له لارې لرې کېږي او ولې الله د مؤمنانو د ساتنې وعده کړې ده. د سورة البقره 130 آیات په نوم دا لوی حقیقت درته روښانه کړي. نو که هغوی یعنی یهود او نصاراو هم په هغه ایمان راوړي چې تاسو پرې ایمان راوړی دی نو بېشکه سمه لار یې موندلې ده، او که هغوی مخ واړوي نو یقینا هغوی په مخالفت او دښمنۍ کې دي. الله به تا د هغوی له شر څخه وساتي او هم هغه هر څه اورېدونکي او په هر څه پوه دی یعنی الله. د دې آیات شان نزول هغه په دا ډول و. دا آیات هغه وخت نازل شو چې یهودو او نصاراو مسلمانانو ته ویل چې زموږ دین خپل کړئ نو هدایت به پیدا کړي. الله تعالی ورته وفرمایل چې اصلي هدایت دا نه دی چې څوک د یوې ځانګړې ډلې نوم واخلي، بلکې حقیقي هدایت دا دی چې د الله او د هغه د ټولو پیغمبرانو او د هغه نازل شوي دین باندې ایمان راوړلی شي، هماغه ایمان چې صحابه کرامو راوړي. د دې آیات تفسیر مفسرینو هغه په داسې ډول کړی. الله تعالی مسلمانانو ته ډاډ ورکوي چې د حق معیار د خلکو خبرې نه دي بلکې صحیح ایمان دی. څوک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو په شان ایمان ولري هغه په سمه لار روان دی. که څوک له حق څخه انکار وکړي او مخالفت وکړي نو دا د دوی خپل انتخاب دی. الله تعالی خپل رسول صلی الله علیه وسلم ته ډاډ ورکوي چې د مخالفانو له شر څخه به یې ساتنه وکړي. د الله اورېدنه او پوهه بشپړه ده. د هر چا خبرې، نیت او عمل ورته معلوم دی. د دې آیات ځینې مهمې فایدې هغه دا دي: اول، هدایت یوازې د صحیح ایمان په وسیله ترلاسه کیږي. دوهم، د مسلمان لپاره تر ټولو ښه بیلګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام دي. دریم، حق د خلکو په شمېر نه بلکې د الله په لارښوونه پیژندل کیږي. څلورم، د حق د دعوت پر مهال باید له مخالفت څخه ونه ویریږو. پنځم، الله تعالی د خپلو مؤمنو بندګانو ساتونکی دی. شپږم، الله د هر انسان خبرې او اعمال ویني او اوري. ګرانه مسلمانه، د خلکو د خوښۍ لپاره خپل دین مه بدلوه. تل د قرآن او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت ته غاړه کېږده. که خلک د مخالفت هم وکړي د حق لاره مه پرېږده. باور ولره چې څوک له الله سره وي الله یې هېڅکله یوازې نه پرېږدي. د ایمان ساتنه د دنیا له هرې شتمنۍ څخه ډېره ارزښتناکه ده. دا ویډیو خوښه شوه د نورو ویډیوګانو دپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ.